قدرمنو دوستانو شپور زادران اوس په دې ټایم کې په ډیرو سختو حالاتو کې دی په آی سی یو وارډ کې اډمټ دی د هغه ورور د وینې مطالبات هم کړي وو چې شپور زادران ته د وینې ضرورت دی که موږ تاسو وګورو د شپور زادران په اړه چې کوم خبرونه راغلي دي کوم معلومات موږ ته ترلاسه شوي دي د هغه چې کومه بیماري دی دا د څه د وجې ورته لګېدلې وه ډیرو ملګرو دا هم پوښتنې کړې وې چې د دې کومه بیماري دی دا کومه داسې بیماری ده چې دومره سختې زر راونیو او دومره زیاتې کمزورې کړو په دې در سره نننۍ ویډیو کې خبره کومه ویډیو تر اخره را سره وګورئ چې تاسو ټول د دې معلوماتو نه خبر شئ چې شپور زادران اوس په کومو حالاتو کې دی او دې ته داسې کومه بیماری لګېدلې ده چې دومره زیاتې خراب کړی دی ویډیو در سره لایک کړئ چینل در سره لازماً سبسکرایب کړئ قدرمنو دوستانو لکه څنګه تاسو ته معلومه ده چې کله هم په اکتوبر کې شپور زادران ته دغه بیماری ولګېده نو بیا د دې مخې سره بون میرو ټیسټ ورته وشو چې په هغې کې د دغې بیمارۍ تشخیص وشو دا یو ډېر نایاب بیماری دی چې دې نه مخکې چې ډېرو کمو خلکو ته لګېدلې وي او بیا دې نه وروسته د افغانستان چې کوم کرکټ بورډ دی هغې زر تر زره د دې چې کوم علاج دپاره منډې ترډې شروع کړې هلې ځلې شروع کړې او دی په جنوري کې هندوستان ته انډیا ته بوتلو هلته په یو غټ هسپتال کې دی اډمټ شو اوس د دې په اړه دا معلومات راغلی دی چې د دې کومه وینه دی هغه ډېره زیاته کمه شوې دی رور یې هم بار بار همدغه یو مطالبات کوي چې دې ته د وینې ضرورت دی دې له وینه پوره کول پکار دي ټول ملګري ورته دواګانې کوي ډېر په سیریس حالاتو کې دی چې الله پاک روغ صحت ورکړي